ملګرو که څه هم د کرکټ په نړۍ کې د وخت په تیریدو سره بهترین لوبغاړي پیدا کیږي، مګر ځینې لوبغاړي داسې وي چې د هغو ځای کیدای شي په راتلونکو څو کلونو کې هم ډک نشي، چې له هغو څخه یو هم استرالیوي کرکټر شین واټسن دی چې د کرکټ د نړۍ یو له بهترینو لوبغاړو څخه دی چې نه یوازې په استرالیا کې بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې مینوال لري. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د شین واټسن د ژوند په اړه معلومات درکړو. که تاسو د شین واټسن مینوال یاست نو ویډیو ضرور لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د شین واټسن مکمل نوم شین رابرټ واټسن دی او لقبونه یې واټو او وایټ شارک دي او په 18 د جون 1981 کې د استرالیا په کوینزلند کې زیږیدلی او د 2023 کال له مخې عمر یو 40 کاله دی. شین واټسن د ایپسویک ګرامر سکول څخه فارغ شوی او له دې وروسته یې تعلیم ته ادامه نه ده ورکړې. واټسن له 12 کلنۍ څخه د کرکټ سره ډېره مینه درلوده او میوزیک یې هم خوښېده. واټسن له کوچنیتوب څخه د ښه کرکټر جوړېدو هدف درلود او د ښې لوبې کولو په وجه په 2000 میلادي کال کې د کرکټ یو سکالرشیپ هم ورکړل شو. شین واټسن د استرالیا د کرکټ لوبډلې یو له بهترینو الراونډرانو څخه دی او د استرالیا لپاره یې ډېر میچونه ګټلي دي. اوس د شین واټسن د کیریر په اړه خبرې کوو. شین واټسن د خپل ټیسټ کرکټ کیریر په 2002 میلادي کال کې د ساوث افریقا په خلاف پیل کړی، مګر شین واټسن د کیریر په لومړیو کلونو کې چندان ښه ونه ځلید. د شین واټسن قسمت د 2006 میلادي کال د ICC په چمپیون ټرافۍ کې بدل شو، په کوم کې چې په لومړي ځل شین واټسن د اوپنر په حیث لوبې ته ښکته شو. دا میچ د استرالیا او هندوستان ترمنځ وو. په دې لوبه کې شین واټسن ډېر ښه وځلید او د 50 منډو په ترسره کولو سره یې د استرالیا لپاره لوبه وګټله، د کوم په وجه چې استرالیا نیمه پای لوبې ته لار ومونده او د همدې 2006 کال چمپیون ټرافۍ په فاینل لوبه کې واټسن د 2 ویکټو په اخیستو سره د لوبې په ګټلو کې مهم رول ادا کړو او له همدې ځایه د واټسن د کامیابۍ سفر پیل شو او د 2009 کال په چمپیون ټرافۍ کې هم واټسن ډېر ښه وځلید. واټسن په نیمه پای لوبه کې د انګلند په خلاف د سیلیزي په وهلو سره استرالیا فاینل ته ورسوله او په فاینل لوبه کې هم د نیوزیلند په خلاف د سیلیزي په وهلو سره د 2009 کال چمپیون ټرافۍ وګټله او دا یې ثابته کړه چې نوموړی د نړۍ د بهترینو اوپنرانو څخه یو دی. شین واټسن د خپل ټیسټ ډیبیوټ په لومړۍ لوبه کې د پاکستان په خلاف سیریز جوړه کړه او د خپلې په زړه پورې لوبې په وجه یې دغه ټیسټ سیریز د استرالیا په نوم کړو او په هماغه 2015 میلادي کال کې د استرالیوي غوره کرکټر جایزه هم ترلاسه کړه او شین واټسن د استرالیا یو له هغه کپتانانو څخه دی چې د دریو واړو فارمټونو یعنی ټیسټ، 20 وریزو او 50 وریزو لوبو کپتاني یې ترسره کړې ده. واټسن خپل اخیری ټیسټ میچ په 8 د جولای 2015 کې د انګلند په خلاف ترسره کړی او خپل وروستنی 50 وریز میچ یې هم د انګلند په خلاف د 2015 کال د سپتمبر په 15 ترسره کړو او خپل وروستنی 20 وریز میچ یې په 28 د مارچ 2014 کې د انډیا په خلاف ترسره کړو او له هغې نه وروسته واټسن د انټرنیشنل کرکټ څخه استعفا وکړه. اوس ملګرو د شین واټسن د ریکارډونو په اړه خبرې کوو. ریکارډ نمبر 1، شین واټسن په یو 50 وریزه لوبه کې تر ټولو تیز 150 منډې جوړې کړي. ریکارډ نمبر 2، شین واټسن یوازینی استرالیوي کرکټر دی چې تر ټولو چټکې 15000 منډې یې جوړې کړي چې تر اوسه کوم بل استرالیوي لوبغاړي دومره تیزي نه دي جوړې کړي. ریکارډ نمبر 3، شین واټسن یوازینی لوبغاړی دی چې د استرالیا لخوا 150 چټکې ویکټ اخیستي دي. ریکارډ نمبر 4، واټسن د 20 وریزو لوبې یوازینی داسې لوبغاړی دی چې په بیټینګ او بالینګ دواړو کې په ټاپ باندې راغلی دی. ریکارډ نمبر 5، واټسن یوازینی استرالیوي لوبغاړی دی چې په 20 وریزو لوبو کې تر ټولو ډېرې ویکټې، شپږیزې او منډې جوړې کړي دي. ملګرو اوس به د شین واټسن کورنۍ درو پیژنو. د واټسن د پلار نوم باب واټسن او د مور نوم یې بارب واټسن دی. د واټسن د خور نوم دی نیکول واټسن. د واټسن د ښځې نوم دی لی فرلن. د واټسن د زوی نوم دی ویلیام واټسن او د لور نوم یې متیلدا وکټوریا واټسن دی. اوس د شین واټسن د عاید په اړه خبرې کوو. شین واټسن د استرالیا د کرکټ سره یو تړون لاسلیک کړی چې په بدل کې د ته هر کال 10 میلیونه استرالیوي ډالر ورکول کیږي. له دې نه علاوه د واټسن کلنی عاید له 40 څخه تر 50 میلیونو ډالرو پورې دی. واټسن د IPL د لوبولو لپاره 15 کروڑه روپۍ اخلي او د PSL د لوبولو لپاره 2 کروڑه روپۍ ترلاسه کوي. همدارنګه واټسن د یوې کمپنۍ د پروموټ کولو لپاره 3 لکه ډالر اخلي.
اوس به ملګرو د شین واټسن د سرمایې په اړه وغږیږو. د شین واټسن ټوله سرمایه 40 میلیونه ډالر یا هم 400 کروڑه روپۍ ده. اوس د شین واټسن د کور په اړه خبرې کوو. واټسن 2 کوره لري چې یو کور یې په نیو ساوث ویلز کې دی چې قیمت یې 9 میلیونه ډالر دی او دوهم کور یې په سیدنی کې دی د کوم قیمت چې 2 میلیونه ډالر دی او په دې عکسونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. اوس به ملګرو د شین واټسن د موټرو د مجموعې په اړه خبرې وکړو. د شین واټسن سره یوازې 2 موټر شتون لري. د شین واټسن سره یو وولوو XC60 شتون لري د کوم قیمت چې 80 لکه روپۍ دی. د شین واټسن سره یو آډي Q5 موټر هم موجود دی د کوم قیمت چې 50 لکه روپۍ دی. نو ملګرو دا به د شین واټسن د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او په کمنټ سیکشن کې ضرور راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کوم کرکټر په باره کې درته جوړه کړم.